په پاریس کې یو هوټل دی چې د مور او پلار جنت وبلل کیږي. دا ځکه چې دلته خدمت ډیر ښه دی او پلار او خواښې د پیسو ورکولو ته چمتو وي. دا فلم یو ډیر زبردست پلاټ لري. دا یو جرمنی کامیډي فلم ده چې نوم یې د لوی دروغجن کرول دی. کرول یو وخت د یوې شتمنې کورنۍ زوی و. پلار یې د سیمې د شامپاین پاچا و چې کلونه یې کاروبار کاوه. خو کله چې کاروبار خراب شو نه یوازې دا چې کور یې ګرو شو بلکې ډیر پورونه یې هم واخیستل. د هغه مور د خپل ګاونډي انکل وانګ سره پټ اړیکې درلودل. نو دا وړي یوه ګرمه شپه وه او پلار یې د ځان وژلو هڅه وکړه او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ. وروسته د هغه مور یو کوچنی هوټل خلاص کړ او انکل وانګ د کرول پالنه وکړه. کرول لوی شو، یو ښکلی او ځوان هلک شو. انکل وانګ یو دوست درلود چې په پاریس کې په یوه هوټل کې کار کاوه. هغه کرول ته د دندې چانس ورکړ او یو څه پیسې هم ورکړې ترڅو نوي کالي واخلي او خپل ځان سنبال کړي. خو همدا چې هغه د سوداګرۍ نړۍ ته داخل شو، کرول یوه ښایسته نجلۍ ولیده چې نوم یې د ساساګو. کرول د شاعرۍ استعداد درلود نو هغې ته یې ویل د دیوال پر غاړه غوړېدلي ګلونو ته ودرېږه، د سیند پر غاړه کښېنه. هواګانې په یخنۍ کې ګډې شوې، اوبه د واښو ترمنځ بهیږي. ساسا ته دا شاعري ډېر خوند ورکړ او کرول هم د هغې خوښ شو. خو د کرول مخې ته یو بله لویه ستونزه هم وه، د جبري پوست جذب. هغه نه غوښتل پوست ته لاړ شي، نو پرېکړه یې وکړه چې د طبي معاینې پر مهال ځان لیونی ثابت کړي. خو د هغه تر څنګ یو بل کس هم و چې دا کار یې تر ده هم ډېر زیرکانه کاوه. دا سړی دومره ښه اداکاري کوله چې کرول هم حیران شو. خو ډاکټر سمدستي پوه شو چې دوی درواغ وایي. کله چې د کرول وار راغی نو هغه پوه شو چې د لیونتوب اداکاري به کار ورنه کوي. ناڅاپه هغه چیغې کړې، زه جنګ کول غواړم، زه باید وجنګېږم. ډاکټر حیران شو، ویل دا بیله خبره ده، ته به جنګ ته لاړ شي. خو دا هم یوه چل و او کرول له جبري پوست جذب څخه بچ شو. تر دې وروسته کرول پاریس ته روان شو. ساسا یې غمجنه پرېښوده. هغه د هوټل دندې ته ورسېد خو حالات ډېر خراب وو. نه یوازې دا چې ورته تنخوا نه ورکول کېده بلکې د استوګنې او خوراک حالت هم خراب وو. تر ټولو بده دا وه چې هلته مافیا واک درلود. هغوی له کارکوونکو پیسې اخیستلې او که چا نه ورکولې نو ژوند یې ورته ستونزمن کاوه. کرول دا خبره مدیر ته وکړه خو مدیر هم له دوی سره یو ځای و. په دې حالاتو کې کرول ته د ژوند لومړی فرص ښکاره شو. یو شتمن سړي چې هم مغرور و هم سخي له کرول نه ځانګړې د خدمتونه وغوښتل. د دې په بدل کې هغه کرول ته قیمتي ګاڼې ورکړې. خو کله چې کرول دا ګاڼې د خرڅلاو لپاره یوې هټۍ ته یوړې نو پوه شو چې د مافیا کسان هم ترې پیسې اخلي. هغه هوښیار نو دوکاندار ته یې داسې خبرې وکړې چې هغه ورسره موافق شو او کرول ته یې د خپلې نقشې خلاف پیسې ورکړې. بیا چې کله کرول له دوکان څخه ووت نو دا ځل غله ورته مخامخ شو. کرول یو نوټ راواخیست، هغوی ته یې ورکړ او ویل دا به څه نه کوي، که نه نو زه بیرته نه راځم. غلو هیڅ مخالفت ونه کړ او کرول ته یې د تګ اجازه ورکړه. کرول په ښه حالت کې شو. هغه د شتمنو خلکو ترمنځ مشهور شو، هر څوک یې غوښتل، تر دې حده چې حتی نارین هم ورته جذب شوي وو. خو ناڅاپه هغه یوه اشنا غږ واورېد، دا ساسا وه. ساسا هم پاریس ته راغلی وه او هغې هم غوښتل د کرول په څېر شتمنه شي. کرول ورته د یوه شتمن سړي سره د ملاقات چانس برابر کړ او ساسا ډېر ژر د هغه زړه وګاټه. په همدې موده کې کرول نورې پیسې وټلې خو ساسا بیا هم هغه پرېښود او د بل شتمن سړي سره لاړه. کرول پرېکړه وکړه چې باید نورې پیسې وګټي ترڅو ساسا بیرته ورشي. په همدې وخت یو اشرافي شخص ورته یو عجیب وړاندیز وکړ. هغه وویل که کرول د هغه پر ځای نړۍ ته سفر وکړي نو 2000 پیسې به ورکړي. کرول سمدستي موافقه وکړه. په پای کې کرول او ساسا د اورګاډي په تمځای کې ښکته شول. ساسا ژړل خو کرول یوازې موسک شو. ویل زه هیله لرم چې ته خوشحاله اوسې. ساسا نور دا نه شو زغملی او ویل زه تا خوښوم. هغې کرول غوره کړه او دواړه یو ځای ولاړل. دا فلم په دې ډول پای ته رسیږي. یو کلیوال هلک چې ښکلی و د پیسو ګټلو لپاره لوی ښار ته مجبور شو. د هغه معشوقه ساسا هم هماغه لاره تعقیب کړه خو هغه ورته وفاداره پاتې نه شو. په پای کې کرول ډېرې پیسې وګټلې خو بیا هم یوازې و. کله چې د ساسا مینه بیرته ومونده نو یوازې شتمني نه درلوده بلکې د نړۍ د سفر فرصت هم ورسره و. بیا به سره ګورو. تر هغه وخته خداحافظ.